د ژوند له کړاوونو سره په جنګ دا نجلۍ بیا هم خپلې لوړې زده کړې کوي. خپلو موخو ته د رسېدو په لټون هره ورځ د بل پر مټو د زده کړو لپاره د پوهنتون تر انګړه راځي. عایشه قریشي د کابل ښار اوسیدونکې ده چې د مشل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د لومړي کال زده کړیاله ده چې هره ورځ د کورنۍ د غړو پر مټ یاد پوهنتون ته د زده کړو لپاره راځي. عایشې د خپلو ټولو کړاوونو سره سره خپلې هیلې ژوندۍ ساتلي او په خبره یې تر خپلې وسې پورې به خپل هدف ته د رسیدو لپاره هلې ځلې کوي. اولین حامیم مادر جانم است و بعد از او پدر جانم و خواهرایم برادرایم تمامشان مرا حمایت میکنن. پویا قریشي چې د عایشې کشر ورور دی هره ورځ خپله خور د زده کړو لپاره پوهنتون ته راولي. وایي د عایشې له زده کړو سره بېسارې مینې زه مجبور کړی یم چې هره ورځ خپله خور د زده کړو لپاره پوهنتون ته راولم. خب ما عایشه را اینجا میاریم. عایشه همشیره کلانم است و دختر بسیار لایق است. ما او را چند وقت پیش هم کورس‌ها را او ادامه میداد و میبردمش کورس کامپیوتر، کورس انګلیسي. د عایشې د پوهنځي ښوونکي په ځانګړي ډول د هغې د پوهنځي رئیس استاد مرسلین مبارز د عایشې په اړه داسې وایي. نو د محصله چې زمونږ کومه عایشه نومیږي ماشاءالله په صنف کې د استادانو سره چې د دې کم بیهیویر یا کم رویه ده نسبت نور محصلین تر ډیره ښه ده او ډیره فعاله ده په صنف کې. حتی پریزنټیشنونه خپله دا جوړي، خپل پریزنټیشن یې ورکوي. عایشه نه یوازې دا چې په خپلو درسونو کې زیار کاږي بلکې د عایشې ټولګیوال د عایشې په راتګ باندې ویاړ کوي. یک تن از دوستهای نزدیک عایشه جان هستم که صنفیشان هستم. یعنی بسیار یک دختر کوشا است در درس‌های خود، در همه چیز خود استاد همگی ازش راضی است. روی بسیار خوبی با همراه همصنفان همراه استادان خود دارد. عایشه جان دختر خوبی است، دختر لایقی است، در صنف روی خوب داره، دختر بسیار با استعداد است، همیشه در درس خود کوشا است، کوشش میکنه. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد ګڼ شمېر ځوانان د خپلو لوړو زده کړو په بشپړېدو کې پاتې راغلي چې عایشه د یاده ځوانانو مړې هیلې راژوندۍ کولی شي.